إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمرهم شورى بينهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، دغه مبارک آیات یو برخه چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته د اسلامی دولت یو اساس ته اشاره فرمایي چې هر هغه ځای کې یو اسلامی دولت وي، اسلامی ریاست وي یا اسلامی حکومت وي، دغه اسلامی دولت او حکومت چارې څرنګه باید ترسره شي یا په کوم شکل باندې مخې ته لاړ شي. نو الله عزوجل فرمای وامرهم شورى بینهم، د مسلمانانو کارونه، د اسلامی امت کارونه باید د شورا او د مشورې په اساس مخکې لاړ شي. یعنی خپل منځي مشکلات د مسلمانانو مربوط د دوی مهم کارونه، دغه ټول د اسلامی دولت وظیفه ده چې خپل رعیت سره یا اهل حل و عقد سره پوهانو سره مشوره وکړي او د مشورې په اساس باندې مخکې لاړ شي. نو د اسلامی سیاسی نظام فرق نور سره همدا دی چې په اسلامی نظام کې یو شخص یو حاکم خپل نظر په چانی شي تحمیلولی. نن وخت مونږ او تاسو په دغه وضعي قوانینو کې ګورو، کته یو بادشاه یو صدر اعظم انتخابوي، هغه 15 کاله په تا باندې تحمیل دی، هر څه چې کوي به ته نشي بیرته لرې کولی. مګر په اسلامی سیاسی نظام کې دا دی چې حاکم مسلط پر تا باندې نه دی، هر کله چې دی د ریاست دپاره یا د خلافت دپاره یا د امارت دپاره یا د ریاست دولت دپاره غوره شو وټاکل شو، دی به په مشورې باندې کارونه مخکې ته بیایي. حتی کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله سبحانه وتعالی رسول دی، د هغه د خوا مونږ او تاسو ته شریعت را رسوي، د الله احکام را رسوي، بیا هم الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمای وشاورهم فی الامر واذا عزمت فتوکل علی الله. یا محمد صلی الله علیه وسلم په خپلو کارونو کې مسلمانانو سره مشوره وکړه. پیغمبر چې مستقیم د الله څخه وحی تلقی کوي، د الله څخه مستقیم احکام ورته نازلیږي، مگر بیا هم الله سبحانه وتعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په مسائلو کې د دنیا په امورو کې مؤمنانو سره مشوره وکړه. هماغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې د مشورې مونږ او تاسو ته عملی نمونې ښودلې. جنگ بدر کې کله چې مسلمانان لاړل، یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرکز او قرارګاه ونیوله چې دغلته به مونږ تم شو، دلته به پاتې شو. یا صحابي راغی ویل یا رسول الله آیا تا ته الله امر کړی چې دلته مونږ باید مرکز ونیسو، قرارګاه جوړه کړو، که دا ستا خپل فکر او نظر دی، اجتهاد دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بلکې دا یو جنگي تکنیک دی، زما خپل اجتهاد او نظر دی. دې صحابي ورته ویل چې یا رسول الله زما مشوره دا ده چې دغه ځای نه مونږ او تاسو مخکې لاړ شو، ځکه مخکې د اوبو څاګانې دي، دا د اوبو څاګانې به مونږ خپل شاته پرېږدو تر څو مسلمانان ترې ګټه واخلي او کفار یا زمونږ دښمنان ورته لاسرسی ونه لري چې زمونږ د فتح او کامیابی یو سبب بشي. هماغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دغه صحابي مشوره او نظر ومنه، وړاندې لاړل. غزوه خندق کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل غوښتنه کوي چې څوک د چې مونږ ته یو نظر راکړي، مونږ ته خپل نظر شریک کړي چې داګه اسلامي امت او مسلمانان ګټه واخلي.
هماغه د چې سلمان فارسی رضی الله عنه د خندق کیندلو مشوره ورته ورکوي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه باندې عمل کوي. همدارنګه که بیا موږ تاسو د اسیرانو په اړه باندې وګورو چې جنگ بدر کې هغه اسیران چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جنگ کې نیولې دي جنگي اسیران دي، صحابه راټولوي هغه سره مشوره کوي چې څه وکړو د دوی په حق باندې. ابو بکر رضی الله عنه مشوره ورکوي چې دوی څخه فدیه باید واخیستل شي، خو شي کړو ځکه مسلمانان اقتصادي مشکل سره مخ وو. عمر رضی الله عنه مشوره ورکوي چې دا ټول باید وژل شي ځکه دا د اسلام هغه اساس او جړ او دښمنان دي. هر صحابي خپل نظر ورکوي، بل اخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو بکر رضی الله عنه مشوره قبلوي. نو دا هماغه نمونې دي، مثالونه ډیر زیات دي چې الله عزوجل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې وشاورهم فی الامر، مسلمانانو سره مشوره وکړه په کارونو کې. نو د اسلامی دولت او اسلامی حکومت، اسلامی ریاست، اسلامی خلافت، اسلامی امارت، هر هغه څه چې د مسلمانانو یو ځایوالي او د وحدت رمز دی، د هغه یو اساس شورا تشکیلوي. دغه شورا په اساس باندې باید د اسلامی دولت ریاست لپاره نفر وټاکل شي، د خلافت لپاره نفر باید وټاکل شي د شورا په اساس باندې. او دا بیا حتمی نه ده چې خامخا د ټول رعیت د هر یو فردن نظر وي، یو اهل حل او عقد، یو کمیټه د پوهانو د با تجربه کسانو یو کمیټه کې دایر شي او دوی د خلکو نه پوښتنه وکړي، بل اخر یو نفر انتخاب کړي. دا هم صحیح ده. انتخاب د خلیفہ یا انتخاب د رئیس دولت په اړه اسلام مونږ او تاسو ته یو مشخصه تګلاره نه ده ټاکلې. که ته خپل رئیس جمهور ټاکي څرنګه وټاکه، یا خپل صدر اعظم ټاکي څرنګه وټاکه، یا خپل امیر ټاکي یا خلیفہ ټاکي، څرنګوالی مونږ او تاسو ته نه دی ښودلی، مګر د مشورې خبره مونږ او تاسو ته شوې په مشورې باندې. دا چې په اسلامي دولت کې یو خلیفہ یا رئیس دولت څرنګه ټاکل کیږي تګلاره نه ده معلوم، نه ده بیان شوې. او دا قصدن ځکه نه ده بیان شوې چې دغه موضوع مسلمانانو ته پرېښودل شوې چې د خپل زمانې شرایطو سره تر قیامت پورې د هماغه وخت، د هماغه مکان او د هماغه شرایطو په نظر کې نیولو سره خپل خلیفہ وټاکي. یو وخت به د انتخاباتو د لارې نه کېږي، یو وخت به د عمومي پوښتنې په سبب باندې کېږي، یو وخت به اهل حل او عقد راټولېږي او کس به ټاکي. یعنی هر هغه شکل چې مسلمانان خپل شرایط او زمان او مکان مطابق لازم بولي په هغه طریقه باندې خپل مشر وټاکي، یا خپل هغه واکدار یا ځواکمن څوک چې دی هغه وټاکي. طریقه کار یې پرېښودلی مونږ او تاسو ته تر څو د شرایطو مطابق هغې نه کار واخلو. البته که چیرې مونږ او تاسو اسلامي تاریخ ته وګورو، په اسلامي تاریخ کې بیا خلیفګان یا امیر المؤمنین یا بادشاهان چې ټاکل شوي دي هغه 3-4 نمونې مونږ او تاسو لرو. مګر دا حتمی نه ده چې یوازې د همدغه نمونو په شکل باندې وټاکل شي، بلکې همیشه مسلمانان کولی شي چې د هرې لارې څخه د شرایط او زمان او مکان مطابق وټاکي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، پیغمبر د دنیا څخه رحلت وکړ، مسلمانان اوس خلیفہ نه لري، جانشین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نشته. مګر صحابه کرامو ته دا موضوع معلومه و چې د خلیفہ درلودل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلیفہ او جانشین ټاکل ډیر مهم دی. ځکه که چیرې خلیفہ یا امیر المؤمنین یا بادشاه نه وي، مسلمانان بیرته کېدای شي د اسلام څخه واوړي، مسلمانان خپلو کې سره یو بل ووژني، برخلاف شي، هغه اتحاد او وحدت د منځه لاړ شي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جسد مبارک دفن شوی نه دی، د هغه جسد تقریبا د روایتو مطابق 3 ورځې پاتې دی. مګر مسلمانان غواړي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دفن څخه مخکې یو بل مهمه موضوع خلاصه کړي چې هغه د خلیفہ ټاکل دي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانشین یا د مسلمانانو مشر څوک باید وټاکل شي تر څو ټول چارې کنټرول شي. په هغه اساس پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یو جماعت د جنازې نه ده شوی، ډلې خلک به راتلل، مونځ به کوو، بیا به تلل، بیا به بله ډله خلک راغلل، مونځ به د جنازې وکړو، دوی به لاړل، ډلې خلکو به مونځونه کول پیغمبر باندې. مسلمانان په یو ځای کې سره راټول شول چې سقیفه بنو ساعده ورته وایي. سقیفه دهلیز ته وایي، چت، داسې یو دهلیز غوندې ځای و، سوری و، دلته مسلمانان سره راټول شول. او دغه سقیفه بني ساعده اوس په مسجد نبوي کې د پارکینګ یو برخه جوړه شوې ده، د پارکینګ یو برخه ده تقریبا. دغه سقیفه بني ساعده کې مسلمانان مهاجرین او انصار سره راټول شول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی، باید موږ ځان لپاره یو مشر وټاکو چې زمونږ هغه وحدت او زمونږ چارې سنبال کړي. دې کې ډېر زیات اختلافات پیدا شول. مهاجرین وویل چې خلیفہ باید زمونږ د خوا نه وي،
ځکه مونږ هجرت کړی دی او مونږ لومړني کسان یو چې مسلمانان شوي یو، مونږ هغه لومړني کسان یو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصرت مو کړی، مونږ دا ډېرې خبرې وشلې. انصار ویل نه، امیر باید زمونږ د خوا نه وي، ځکه مونږ تاسو ته ځای درکړی، مونږ تاسو ته پناه درکړې، مونږ پیغمبر سره مشوره وکړه، مونږ پیغمبر سره قرارداد وکړه، مونږ دا کړی دی، مونږ دا کړی دی. دوی هم خپلې ویناوې وکړې. بالاخره یو نظر دا شو چې منا امیر و منکم امیر. ښه داسې به وکړو چې یو امیر به د انصارو څخه وي، یو امیر به د مهاجرو څخه وي، دوه امیران به وي. دا نظر هم رد شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې څخه منع کړی چې دوه امیران په یو وخت کې وي، یا یو بادشاه دی وي او بل سړی پاسېږي د بادشاهۍ او خلافت دعوه کوي. خو خبره ډېر زیات اختلافي شوله. بالاخره عمر رضی الله عنه جرأت وکړه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه هلته ولاړو، هغه ته ویل چې ابوبکر لاس دې اوږد کړه. د ابوبکر لاس یې اوږد کړه، عمر رضی الله عنه خپل لاس د هغه په لاس مبارک کې کېښوده او ویل چې موږ تا سره بیعت وکړ چې ته زموږ خلیفه یې، ستا خبره به اورو، ستا اطاعت به کوو، ستا نصرت او مدد به کوو. د عمر رضی الله عنه د دې کار څخه وروسته مشران صحابه راغله، هغو هم ابوبکر سره بیعت وکړ. مګر بیا سبا مسجد نبوي کې ابوبکر رضی الله عنه کېناسته او عمومي مسلمانان عامه خلک ټول راغلل، ابوبکر سره بیعت وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر خلیفه په صراحت سره نه دی ټاکلی چې دی به زما څخه وروسته خلیفه وي. دغسې د مسلمانانو په مشورې باندې وټاکل شو. اگر چې ځینې علما کوشش کوي چې داسې دلایل پیدا کړي چې د هغې څخه دا برداشت کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر ټاکلی دی. یو مثال بیا دا ورکوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وفات څخه مخکې چې مریض و، د امامت توانمندي او قوت نه درلوده، ابوبکر رضی الله عنه د امامت دپاره وړاندې کړه. ابوبکر رضی الله عنه جمع ورکوله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه شاته لمونځ کړی. نو دا په دې معنا ده چې ما ابوبکر په خپل ژوند کې د منځه د امامت دپاره اختیار کړ، نو تاسو د خپل ژوند یا د خپل سیاست دپاره هم انتخاب کړئ، واکداري او زمامداري ورته ورکړي، خلیفه یې وټاکي. مسجد نبوي ته داخل د مسجد طرف ته ځینې صحابو د کورونو دروازې یا کړکۍ خلاصې کړې وې چې د دغه لارو څخه به لنډ مسجد نبوي ته راننوتل. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل وفات څخه څو ورځې مخکې امر وکړ چې دغه ټولې دروازې دې بندې شي، غیر د ابوبکر د دروازې څخه هغه خلاصه پرېږدئ. نو دې نه هم علما دا استنباط کوي چې زما څخه وروسته به ابوبکر خلیفه وي ستاسو، او د هغه تګ راتګ به مسجد سره ډېر وي، ځکه خلیفه هغه وخت کې مسجد هم دارالخلافه او هم پارلمان او هم د مشورې ځای او هم هر شی په مسجد کې و. نو خلیفه مسجد څخه خلاصون نه درلوده، نو دا باید نږدې مسجد ته تګ راتګ وکولی شي. ځینې نور دلایل هم شته، مګر هغه اساسي خبره همدا ده چې د مسلمانانو د مشورې په اساس باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه ټاکل شوی. کله چې ابوبکر رضی الله عنه مریض شو او د ده اجل را نږدې شو، ده هم دا احساس وکړ چې زه وفات کېږم. یو تعداد مشران صحابه یې راوغوښتل او دوی ته وویل چې تاسو ګورئ چې زه په کوم حالت کې یم، زه داسې احساس کوم چې د دنیا څخه تلونکی یم، مګر دې نه مخکې چې زه وفات شم او رحلت وکړم او تاسو زما د وفات څخه وروسته برخلاف شئ، ښه دا ده چې تاسو زما په ژوند کې خپل خلیفه وټاکئ. دوی ویل چې یا خلیفة رسول الله، مونږ خلیفه نشو ټاکلی، ته باید مونږ ته خلیفه وټاکې. ابوبکر رضی الله عنه دوی ولیږل چې تاسو لاړ شئ خپله مشوره وکړئ او یو نفر باندې تاسو خپله اتفاق وکړئ، بیا ما ته راشئ. دوی لاړل خپلې مشورې وکړې، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته راغله چې مونږ مشوره وکړه مګر مونږ انتخاب نشو کولی، ته باید مونږ ته نفر وټاکې چې دی زما جانشین دی، زما څخه وروسته به ستاسو خلیفه وي. ابوبکر رضی الله عنه بالاخره دوی ته وفرمیل چې زه تاسو ته یو نفر پیشنهاد کوم، تاسو د هغه په اړه باندې بیا فکر وکړئ، مشوره وکړئ، او چې کله ستاسو اتفاق هم په هغه باندې راغی، بیا ما ته ووایئ چې زموږ اتفاق په دې نفر باندې راغی، زه به د هغه نوم خلکو ته اعلان کړم چې دا زما جانشین دی. ابوبکر رضی الله عنه دوی ته د عمر رضی الله عنه پیشنهاد وکړ چې زه غواړم عمر رضی الله عنه تاسو ته د خپل خلیفه یا جانشین په توګه وټاکم، تاسو د دې په اړه باندې مشوره وکړئ، فکر وکړئ. بیا هغه صحابه لاړل، په دې اړه باندې فکر وکړه، مشوره وکړه، بیرته راغله ویل زموږ په هغه باندې اتفاق دی، موږ ټول په دې موافق یو. ابوبکر رضی الله عنه خلکو ته اعلان وکړ چې زما د وفات څخه وروسته د مسلمانانو خلیفه یا مشر به عمر رضی الله عنه وي، عمر بن الخطاب.
نو دغه دوهمه طریقه ده چې په اسلامي نظام کې یا اسلامي ټولنه کې د هغې په طریقه باندې خلیفه ټاکل کېږي چې هغه جانشیني ده. مګر که دلته هم وګورو مخکینی خلیفه ابوبکر رضی الله عنه، وروستنی راتلونکی خلیفه عمر رضی الله عنه د جانشین په طور باندې ټاکي، مګر هغه هم د یو مشورې څخه وروسته. او دا هماغه د آیت مصداق ده چې ابتدا کې ما تلاوت کړه. الله عز وجل فرمایي وامرهم شورا بینهم، مسلمانان باید خپل کارونه په مشورې باندې مخکې بوځي. او د هغه کارونو څخه چې په هغې کې مشوره باید وشي، یو د هغې نه د خلافت او امامت او د زعامت یا د ریاست مسله ده چې تر ټولو مهم کار دی. نو دلته هم مشوره وشله او د مشورې څخه وروسته عمر رضی الله عنه د خلیفه په طور باندې وټاکل شو. دا چې کله عمر رضی الله عنه د مسلمانانو مشر او خلیفه وټاکل شو، وروسته صحابه وویل چې د لپاره باید موږ یو نوم غوره کړو. چې کله عمر رضی الله عنه ته غږ کوو یا د هغه نوم اخلو، څه نوم باندې باید یاد کړو؟ موږ تاسو اوس هم په خپلو مکتوبونو کې ګورو جلالت مآب او فلان او فلان داسې القاب شته. نو هغه وخت کې هم دغه القاب هم دې دپاره چې د هر انسان هغه خپل حیثیت معلوم وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې انزلوا الناس منازلهم، هر انسان ته د هغه حیثیت ورکړئ په ټولنه کې. هر انسان هغه په ټولنیز حیثیت باندې وپېژني. یو سړی عالم دی، د عالم په سترګه ورته وګوره. یو سړی ډاکټر دی، د ډاکټر په سترګه ورته وګوره. یو سړی انجینر دی، د انجینر په سترګه ورته وګوره. یو سړی د ټولنې خدمتګار دی، په هماغه نظر. یعنې هر چا ته خپل هغه حیثیت ورته ورکړه چې د چا بې احترامي ونه شي. نو په همدغه اساس باندې صحابه کرامو مشوره وکړه چې د دپاره څه نوم باید وټاکل شي. یو کس پیشنهاد وکړ چې دته به خلیفة رسول الله وایو. هغه ویل چې نه، خلیفة رسول الله خو ابوبکر و. والخطه ته به خلیفة رسول الله وایي، د رسول الله د خلیفه. ول دا خو ډېر اوږدېږي، کمان وروسته بل راځي هغه ته بیا خلیفة رسول الله وایي. هغه پسې بل چې راځي نو دا خلیفه به زیاتېږي ورپسې. خو چا یو نظر ورکو، چا بل نظر ورکو. یو چا ویلی چې تا ته به ما ستا نوم واخلو چې کوم نوم در باندې مور او پلار یې ښودلی، عمر به درته وایو. عمر رضی الله عنه ورته وفرمیل دا هم نه غواړم چې د مسلمانانو امیر د خلکو په سترګو کې دومره سپک شي چې هر سړی به هغه ته په نوم باندې غږ کوي. یعنې تاسو د دغه منصب او د دغه پوزیشن او وظیفې حیثیت وساتئ. د مسلمانانو زعامت د یو هیبت او خپل ځای باید ولري. خو بالاخره یو صحابي ورسره ناست و، د ده د ژبې نه همداسې یو لفظ ووته چې یا امیر المؤمنین، تا ته به داسې ورسه وایو. نو د ده د ژبې څخه د امیر المؤمنین لفظ چې راووته، عمر رضی الله عنه ویل چې همدغه زما لقب شو، امیر المؤمنین راته وایي. یعنې د مسلمانانو مشر، د مسلمانانو امیر مشر ته وایي، د مسلمانانو مشر. نو هغه امیر المؤمنین ونومول شو. کله چې عمر رضی الله عنه خپل د امارت یا د خلافت دوره پوره کړه، او دی هم د هماغه ابو لؤلؤ مجوسي په واسطه باندې په نیزه باندې ووهل شو، او د شهادت احساس وکړ چې زه د دې فاني دنیا څخه رحلت کوم. نو دته بیا مسلمانان راغله چې ته خپل جانشین مونږ ته وټاکه. عمر رضی الله عنه خپل جانشین یو فرد ورته ونه ټاکه چې فلان یا فلان به زما جانشین شي، بلکې عمر رضی الله عنه دوی ته ویلي چې زه تاسو ته یو کمیټه ټاکم، یو مجموعه خلک درته پیشنهاد کوم چې دغه مجموعه خلکو نه به تاسو یو نفر انتخاب کړئ، یا دغه مجموعه خلک به خپلو کې سره یو نفر باندې اتفاق وکړي، هماغه به ستاسو خلیفه یا امیر المؤمنین شي زما څخه وروسته. قریبا په دې کې 9 نفر او زما نه دقیق حساب اوس رانه هېر شوی، 9 نفر او یا 15 نفر والله اعلم، چې یو په هغو کې علي رضی الله عنه هم او عثمان رضی الله عنه او زبیر بن العوام او طلحه او غالبا عبدالله ابن عمر او 9 نفر او غالبا عبدالله ابن عمر د حضرت عمر خپل زوی هم په دې ګروپ کې شامل دی. مګر عمر رضی الله عنه دوی ته وفرمایل چې زما زوی هم په همدغه هیئت کې یا په همدغه کمیټه کې شامل دی، مګر زه تاسو ته دا نه وایم چې دی انتخاب کړئ، او دا هم درته نه وایم چې دی مه انتخابوئ. هر رقم چې ستاسو مشوره راغله تاسو خپل کامل ازادي لرئ. مګر بالاخره د عمر رضی الله عنه د شهادت څخه وروسته د همدغه کمیټې یا اهل حل و عقد چې عمر رضی الله عنه ټاکلو، د دوی اتفاق په عثمان رضی الله عنه باندې راغی. نو دا هغه درېیمه طریقه ده چې اسلامي نظام کې مونږ او تاسو د یو حاکم د انتخاب یا د یو زعیم د انتخاب ګورو چې هغه یو کمیټه ده چې پخوانی حاکم یا خلیفه یو کمیټه ټاکي، او د هماغه کمیټې د منځ څخه یو بل نفر د هغه په عوض کې ټاکل کېږي. کله چې عثمان رضی الله عنه خپله د خلافت دوره پوره کړه او دی هم په شهادت رسېده، نو دې څخه مخکې دا احساس کړو چې حالات سیاسي ډیر خراب شوی دي، خوارج دیو طرف نه او مشکلات اسلامي امت کې ډیر زیات شول،
او دته هم د مرګ او د شهادت تهدیدونه ډیر زیات مواجه وو. نو صحابه کرام او تابعین د څخه غوښتنه وکړه چې ته هم یو جانشین مونږ ته وټاکه، ځکه په تا هم اعتبار نشته، نن سبا وژل کېږي. عثمان رضی الله عنه دوی ته غالبا چې جواب منفي ورکړ چې زه څوک نه ټاکم، یعنی کله چې شهید شم بیا به تاسو خپل سرنوشت معلوم کړئ. عثمان رضی الله عنه شهید شو، په شهادت ورسید. کله چې د په شهادت ورسید بیا مسلمانان سره راټول شول چې موږ باید دغه وضعیت چې اوس د مسلمانانو ډیر ګډوډ شوی، ډیر اختلاف دی او ډیر مشکلات دي، باید یو حاکم او خلیفہ او زعیم وټاکو. نو دغه ټول علی رضی الله عنه ته راغلل چې د عثمان څخه وروسته زموږ د ټولو